انجینر صاحب زما ځای دا دی پر دې باندې اوس نقشه را جوړه که نقشه راکړه دا ټوټل څونه مځکه ده؟ دا تقریبا 8000 شاوخوا فټانه ده. 8000. ښه نو د دې استاد به څوک دا کار کوي؟ دغه دا عطا صاحب نه موږ ډېر ښه کار کوي، ډېر بهترینه کار کوي. استاد دی. نو استاد جي چې زه کومه نقشه در کوم د دې ځای دا نوټ کړه. ته په ذهن کې کښېنوې، حاجي صاحب هم کا نقشه په ذهن کې کښېنوي، نو پر دې به مطابق عمل کواستی. یوه ذره به هم نه ځین چپوي. دا به تاسو داسې چل وکاستئ. اول خو به د دې سایډ دیوال دی، د دې سایډ دیوال دی، د شا د خوا دیوال دی، د مخ د خوا دیوال دی. په دې کې اول به د مخ دیوال چې کښېنواستئ د دغه به خدایي یو لیول یعنې یو فوټ نه کول، دوه نه کول، هغه به یو لیول. خو بیا چې کوم وخت راپورته کوئ دا به بالکل تر 3 فوټه نه جګوي. د دا خوا دیوال نه دی تر 3 فوټه بیا نه جګوي، بس 3 فوټه. د دې سایډ دیوال چې دی، د دې سایډ دیوال په جګسي مسله نه ده، د قبلې د سایډ ده. د دې سایډ هغه لږ چته مسله نه ده. خو د شا د خوا چې کوم دیوال دی دا دیوال به تاسو دومره جګواستئ، دومره به جګواستئ چې بالکل بس په دا پوهېدئ چې اوس را باندې نړېږي. بیا بېله کوم پاته سو دننه چې کوم وخت د بنګلې مین بنیاد شو، دا کمرې به اچواستئ داسې سیده داسې سیده. یعنې ګوره خلکو دا ګڼي، دا ګر خلک غلطې ګوره پر قبله یې برابر کړي دي، دا ګردې داسې اچولي نه، دا به داسې اچوي کمرې، داسې دې واچولې. نو به دا ورونه سیده داسې ور وباسي، دا یو ستګ هم دا ور له دا خوا نه یې چپ داسې سیده به داسې ور وباسي. او پاتې شو دا کوم دیوالونه چې دي بنیاد یې کوم اچول د کمرو دا به دا سرونه چې دي های سرونه به 1 فوټ یا نیم فوټ وي. مثال ته یې فوټ کودایي کوله، او دا سر به 1 فوټ کودایي کوي، هغه سر چې دی هغه سر به 2 فوټه کښته کوه. بیا به دا دیوالونه چې مطلب دا رنګه وي دا رنګه پوه شوې اورې سړی کېودېږي ګرلېږي، بیا به کېودېږي دا رنګه آی رنګه انجینر صاحب دا رنګه به کېودېږي. ولې په دې وجه چې دا رنګه دېږي ګرلېږي. که چېرې په شوق دا رنګه دی داسې بیا به تر سایډ یا به هلېږ یا خښ ته تا خو د انجینر صاحب خبرې واورېدې، بس دغه رنګه به دغه نقشه باندې عمل وکړې، بس دستي که خدای کول کار شو کو. عجبه د موبایل صاحب دستي خو بیا بله کوم نقشه ده، د روډ هم چاپه ده، د کعبې هم چاپه ده، له کلي هم چاپه ده، و روډ ته برابر پرته یاست کله دا رقم جوړواست په دا نقشه ما ګرته سر نو څه خلاص دستي بیا بله کوم نقشه ده څه خو بیا در جوړه کړم، خو ما تر اوسه دا رقم ځای نه دی جوړ کړی، نه ما دا رقم انجینر لري. اتا وروره ستا خبره پر ځای صحیح ده، ته چې کومه خبره کوې دا دغه رنګه، خو دا ستا رنګه چې دا دغه بنګله جوړه سوې دا زموږ د ورور د اوس ناکاره ده. موږ یې هغه تنبه ته سمو، دغه د نیټورک تنبه ده، دغسې له دغه ځایه څخه چپه شي انجینر صاحب یایي دا بیا دلته نیټورک کار نه کوي، نه به په کمره کې نیټورک کار کوي، نه به د باندې کار کوي، نه به سګینلي دغه کولاوي ګردې ناکاره دا موږ دا نیټورک ته سمو، دغه ځای ته ځکه هم دغه رنګه جوړ کړ، ته زموږ په مطلب نه یې پوهېدلی. ښه دا یوه سګینلار دپاره به سړی جوړوي دا رقم ځای واقع سي انجینر یې